د تاتارستان جمهوریت له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو رسونې پروژې او په نورو برخو کې د لوی پانګونې خبر ورکړ. د نوموړي جمهوریت چارواکي افغانستان ته په یو مهم سفر راغلي دي. د دغه جمهوریت چارواکي د اسلامي امارت د واکمنۍ له چارواکو سره په خبرو کې نور څه ویلي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د تاتارستان جمهوریت د لومړي وزیر له مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې دغه ډله د روسیې فدراسیون له ټولو جمهوریتونو سره پراخې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې غواړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ نن سه شنبه د زمري پر 14 اعلان وکړ چې ملا عبدالغني برادر په ارګ کې د تاتارستان جمهوریت د لومړي وزیر له مرستیال او صنعت او سوداګرۍ وزیر سره ولیدل. د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو د اقتصادي همکاریو او ګډې سوداګرۍ پر زیاتوالي خبرې کړې دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې ملا برادر ویلي چې د تاتارستان جمهوریت کولی شي له دې فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د سړکونو، تونلونو، اوبو رسولو شبکو، بندونو او کورونو جوړولو، کیمیاوي صنعت او همداراز له پنجشیر سیند څخه کابل ته د اوبو انتقال په پروژه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ د تاتارستان د لومړي وزیر مرستیال له خولې لیکلي چې نوموړي ویلي د روسیې فدراسیون لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو سره د تاتارستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د تعامل لپاره ډیر سهولتونه رامنځته شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي زیاته کړه چمتو دي له پنجشیر سیند څخه کابل ته د اوبو د انتقال پروژه او همداراز په نورو برخو کې پانګونې وکړي. د تاتارستان د لومړي وزیر مرستیال زیاته کړي چې د دغه سفر پر مهال د تاتارستان د صنعتي شرکتونو مسؤلان ورسره راغلي او لیواله دي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري پیل کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.